غلط چا کولی شو دا په خپل وخت کې کوم خصوصا چې کوم مشران ناست دي هغوی دې باره کې ډېر څه ویلی شي موږ ته نن سبا دا هم فضل د سوشل میډیا دی او د فلمونو دی او د ډرامو دی چې بله دا تعجب په دیو کې چې ګورې مور پلار ته خبرې ګورې او جو دا بس دغه هلک سره ګپ لګوي او دې خو دغه جنۍ سره ګپ لګوي او دا لارې ورته اساني د کور د خلک د دې نتایج ما هم لیدلي تاسو هم لیدلي ځان په زور د ځان نه قمقلان نه جوړو پردۍ جنۍ د یعنې صرف غوښتلی شوي د نکاح نه دی شوي دا خو بلکل پردۍ جنۍ د څنګه دی د هغې سره ګپ شپ لګوي څنګه تصویران لیږي او د هغې تصویران د ده سره او بیا غزل او شعرونه خو تپوس مه کوه ځکه د هغه عاشقان ترې جوړ شي بعضو پکې لا په دې لاسونو باندې هم لیکل کړي دننه هغه لیکل پکې نه کوي وینه کې چې په نسي چل پکې کوي دننه هغه شی پکې هم جوړ کړی دا د فلمونو هغه عاشق او بیا چې دا ښځه راواده کړي یو کال دوه وشي که نه او لکه دا بوج موج د کور دا پرې راشي او دا کیسې بیا د دغه عاشقي ماشقي ټوله دړې وړې شوي دا حرام دي دا کارونه ها تحفه لېږلی شي صرف یې غوښتلې ده او تحفه ولېږي هغه هم د کور والو په واسطه ځکه چې هدیه هېڅ خبره نه هدیه ولېږلی شوه د کور والا په واسطه څه خبره نه خو دلته ته یو فقهي فایده ذکر کړم فقهي فایده هغه دا ده یو هلک راولګېدو جنۍ یې وغوښته ویې غوښته مطلب نکاح لا نه ده شوې او دې تحفه ور ولېږله هغه کور ته د خپلې مور په لاس یا د پلار په لاس تحفه ولېږلې چې هغه کور ته ویسې او بیا یې دا جنۍ د ده نه منع کړه چې ته به یې نه واده کوې نو شرعا د ده سره دا حق شته چې دا خپله تحفه واپس والي داسې منځ کې فقهي فایده راغله نور چې تحفې چاله ورکړي هغه واپس نشي اخیستی دلته ولې واپس اخیستی شي یعنې په څه دغه باندې چې هغه رشته لېږلې وه کار ونه شو دومره ښه سړي ځواک هم نه چې داسې تحفې لېږي خو ده په دې لېږلي چې دا زما ښځه ده ما له به یې راکوي او ور یې نه کړه دویم حال دا کېدی شي چې نکاح شوي بیا خو د ده ښځه ده که تحفې لېږي او که غزلې لېږي او که شعرونه لېږي او که ټلیفون کوي هر څه جایز دي خو یو زما نصیحت هغه دا یاد کړئ چې څو پورې هلک او جنۍ داسې یو ځای شوي نه چې لکه هلک کور ته د جنۍ راشي د هغه وخته پورې نه ده په کار چې دا غزلې او شعرونه او تصویران او ګپونه او دا ولګوي لکه موږ له خو مسلې راځي تاسو خو دې نه خبر او د وخت نه مخکې طلاق ورکوي اوس دا سوالونه ډېر کېږي یو جنۍ دی چې هغې سره لا خاوند میلاو شوی نه دی او طلاق یې کړه اوس دا سوالونه شروع شوي دي زموږ په معاشره کې وجه د هغې دا ده دومره ګپونه د یو بل سره ولګوي چې په هغې کې یو بلې موضوع ته واوړي په هغه بله موضوع کې بلې ته واوړي په هغې کې بلې ته واوړي یا هلک ته د جنۍ څه قصې راښکارې شي یا جنۍ ته د هلک څه قصې راښکارې شي یا دوی بې صبره شي بلکې دا نصیحت خو زه دې کسانو ته کوم دا چې ودونه یې کړي دي او لس بچي لس هغه ته هم زه دا نصیحت کوم پاتې له هغه چې صرف نکاح شوي ده د ښځې سره او ښځې له پکار ده د خاوند سره هغه خاوند سره او هغه ښځې خبره کوم چې د یو بل نه لرې دي دوی چې د یو بل سره ګپ شپ لګوي نو غوره دا ده زه دا نه یم چې دا لازم دي څه ده غوره دا یو نصیحت دی چې دا په حدودو کې ولګوي ځکه چې کله انسان بې صبره شي نو دی اکثر په ګناه کې واقع کېږي او بې صبري په انسان کې هغه د دغه ګپ شپ د لاسه را پیدا کېږي چې د هغې حدود نه وي او هلته ښځه نه لري ښځې نه خاوند لري نو په دې کې ډېر احتیاط پکار دی